ګرانو کتونکو دا ټیم مونږ ناست یو د رفیق جان رفیق صاحب سره د چا تعلق چې د تحصیلي تنګي په لې کلي سره دی د هغوی نه مونږ په ترنم کې یو غزل ورو کوشش به وکړي چې مونږ ته په ترنم کې یو غزل ووایي. رفیق جان رفیق صاحب په ترنم کې به راته یو غزل ووایي. جی کوشش به وکړو، داسې ترنم خو مې نه دی کړی، خو تاسو غوښتنه ده نو کوشش به وکړو. جی خپل کوشش وکړئ. څه په دې ډول خپل یو کمزوری غزل در سره وړاندې کوم چې زړه تلوار ته سړی جوړ کی او زیارت سړی جوړ کی، یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی. د غزینې ځینې خلق خو ازار ته سړی جوړ کی، د غزینې ځینې خلق خو ازار ته سړی جوړ کی، داسې عقل دی برباد شي چې خمار ته سړی جوړ کی، داسې عقل دی برباد شي چې خمار ته سړی جوړ کی، چې کول یې روان وي داسې کار ته سړی جوړ کی، یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی، یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی. دا د دوو زړونو خبرې خو بېګار ته سړی جوړ کی، ای د خړ جندي اوبه مې ای سینګار ته سړی جوړ کی، دا د دوو زړونو خبرې خو بېګار ته سړی جوړ کی، دا د خړ جندي اوبه مې زنګار ته سړی جوړ کی. رفیق جان ستا غزلې یک هزار ته سړی جوړ کی، یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی. زړه تلوار ته سړی جوړ کی او زیار ته سړی جوړ کی، یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی، یا به ژوند وي یا به مینا، یوې لار ته سړی جوړ کی. یا به ژوند وي یا به مینه، یوې لار ته سړی جوړ کړي. ډېره مننه رفیق جان رفیق صاحب چې زموږ سره مو په ترنم کې دا ښکلې او دا ښایسته غزل شریک کو. انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربانګار علم او کیمرامین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.